بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو. نن بیا تاسو ما سره ګورئ حسن خان صاحب او هغه والا خبرونه هم تاسو ګورئ. هغه هم مسلسل لګیا دی په دغه جدوجهد کې او تاسو ته تازه صورتحال او خپل فایټ هم کوي لکه څنګه اوس هم تاسو ګورئ. طاهر خان صاحب سره هم داسې نور دومره تکړه سینیر جرنلسټان چې کوم دي په میدان کې دي. نن یو خو تاسو پوښتنې دي خاص کر یو خو پاکستان راتلو نه مخکې میسج ما ته راغلی چې هغې څه سټیټس دی او څه به کوي او هغه تاسو ته زه ډېر تازه صورتحال به ښیم چې هغه بالکل پاکستانیان دي او کې خو عدالتونو فیصلې هم شته. او بل چې کوم په ښځه پاکستانۍ ده هغه به اوس دې وخت کې وایي چې زه پریشانه یم. نو ته خو مه پریشانېږه. هغه ولم تاسو سره زه دا صورتحال به کوم. ګجرات نه میسج دی چې ګجرات پنجاب کې ایون چې هلته کې پولیس پیسې هم اخلي او هلته کې زیات هغه شروع کړی. په دې باندې هم خبره کوو او دې سره سره د وکیلانو یعنی پوهندانو چې کوم کیسونه کړي دي عدالتو کیسونه شوي دي د 78 یعنی و اتیا ورته وایي که نه پښتو کې و اویا اته اویا یعنی 78 78 نه چې کوم مخکې راغلي دي هغه په حوالې سره خبره کوو چې هغې څه سټیټس دی هغه په افغان کې راځي نه راځي. دا ډېر اهم معلومات دي. تاسو موږ سره ویډیو کې اخره پورې اوسئ. حسن خان صاحب سره ډېر تازه معلومات دي په دې به تبصره کوو. حسن خان ډېره مننه تاسو حسن صاحب په دې باندې چې کله نه دا ایشوز وجود شوي بلکې د افغان او کوم ایشوز ده دې باندې تاسو مخکې نه هم ډېرې خبرې کړي دي. اوس تازه صورتحال څه ده بیا ورځو تاسو نه ورته تازه صورتحال خو دا دی چې اوسه پورې لا دوی هغه عارضي کیمپ چې جوړ کړی دی هغه لا فنکشنل کړی نه دی. لنډي کوتل کې چې کم جوړ دی د دې مطلب دا دی چې د 10 تاریخه پورې دوی هغه چې کومه پالیسي ده چیرې لکه څه پکړ دکړ ګرفتاري دا به نه وي. صحیح بیا هم دا اطلاق روان دي خلک په خپل مزي که نه ګرفتار پولیس خبره داسې کار دی. تاسو ته زمونږ د پولیسو پته ده د هر ځای د پولیسو مسله ده. د پنجاب دی که پښتونخوا هم دی هلته کې هم دا شی دی. هغوی بس بیا راشي وي افغان دی. بل دا دی چې هغوی دا وایي چېره څوک پی اوس دوی که مونږ تاڼې ته بوځو نو دوی په خپل لاس هم نه ځي عدالت ته بوځو نه هغې نو هلته کې زمونږ هم لږه دا تادي چېره بس عمره یو ورکړه 1500 روپۍ 1000 روپۍ ورکړه ځان ته خلاص کړه خرچه ورکړه ځان ته خلاص کړه. نو د هغې دا وجه ده. نور دا دی چې د 10 تاریخه پورې او زما خیال دا دی چې د 10 نه پس هم امیر مقام صاحب تاسو سره پروګرام کې مرکه کې باقاعده دا خبره کړې هم وه خو بیا لکه دا شی نشته دی چې یاره ورځې پې وره دا خلک دا بعضې ټایم دا ویژول چلي که نه سهار هم یو کس کته چې یاره پولیس ولاړ دی د افغانانو نو ما ویل لکه دا د افغان ماجر کور دی ځکه چې جاینټ اپریشن دی پولیس هم پکې دی فوج هم پکې دی اس پی لیول افغانانو هم ځان ساتل پکار دی افغانان زیات دي. صحیح. اوس چې کوم پالیسي ده اوس د کې افغانان ډېر کاروباري خلک ډېر پریشانه دي چې اربونو روپو بزنس دی او زیاتر خلکو دلته کورونه هم جوړ کړي دي ولې چې هغه ډېر مخکې نه راغلي دي. زه ما وختي یو وکیل سره دا خبرې کولې ګیلاني صاحب سره په لاره باندې روانو نو هغه خو څه وضاحت راته راکړه لکه چې کوم 78 نه اول راغلي دي هغه خو نادره کې هم هغوی چې ریکارډ شته هغه هم شته هغه خو هېڅ پریشانۍ نه شي کولی خو چا په دې خبره کوو د 78 والا خو دې نه مخکې حسن صاحب تاسو پروګرام کې بله خبره چې د افغان حکومت هم پاکستان سره داسې هغه شوې معاهده چې د افغاني ته به شهرت نه ورکوي. ګوره دا داسې وه چې زه خو د شروع نه د دې خبرې په دغه کومه چې یاره بس دومره دي زه به میر وخ په چج نه درنېږي که نه بس خو 3 میلیونه دي یا 2 میلیونه دي 4 میلیونه دي نو 250 میلیونه پاکستانیان دي نو دا دونه دي پکې افغانانو لم وردي کې شیره زمونږ رونه دي د یوې ژبې د یو دین او د یو مذهب او د یوې خطې خلک دي. دا تپوس ما تېر ورځ زمونږ ملګری دی طاهر خان صاحب د هغه نه وکړو چې یاره لکه دې کې هاډل ستاسو په خیال باندې نو دا د هغه خبره ده چې هغه وی چې زما خیال دا دی اوس لکه ما سره هم دا اگزیکټ ډیټ نشته نه د هغه سره چې یاره افغان حکومت په دې حوالې سره پاکستان سره دا دغه کړی دی چې تاسو به دوی ته شهریت نه ورکوئ. دی یو نه ضروري ده چې طالبانو دې کړي دا مخکې حامد کرزی صاحب کړي حامد کرزی صاحب نه کېدای شي مخکې مجاهدینو کړي یا او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغوی بیا به مونږ ته مسله وي لکه پلار به لکه پاکستان کې مسله ده د شریعت ته چې دلته پیدا شوې نو شریعت تا ته به شریعت قانون دا کېږي تا دلته کې واده وکړو تا ته به کېږي لکه تا پاکستانۍ جینۍ وکړله هم تا ته به شریعت لکه هغې ته
دوی ته پاکستان اوریجن دغه وی کارډ ورته POC وي. هغه او ورته وي. کارونه ډېر ورسره شته. هغه دی پکې تا باندې پاکستاني جینۍ واده شوه لکه هغې یا تا چې کوم دی یو بهرنۍ جینۍ تا وکړل نو هغې ته دغه دی پکې بیا دوی په دې 2019 کې د قانون کې څه تبدیلۍ راوستې وې خو هغې مسله دا ده چې دا طاهر خان صاحب وایي چې افغان ګورنمنټ ورته وایي چې دا به موږ دپاره مسله وي چې زوی به پاکستاني پلار به افغاني نو داسې دونه غټه خبره نه وه خو زموږ افغان ملګري دي بس هغې لکه خپل خدشات هسې حساس ډېر زیات هغه نه پس د پیور کارډ دغه ټیم کې ما سره بیا ما معلومات وکړو تاسو نه پس هم دوه درو قانوندانو سره هم او څه بیوروکریټ سره رابطه مو وکړه هغه وایي د هغه وخت کې کېده چې کوم وخت کې پیور کارډ اعلان وشو نو زیاتر افغانان یې ریدم چېرې ډېرو خلکو چې نه دي جوړ کړي هغه وجه هم دا وه چې هغه یې ریده چې د پاکستان موږ سره څه کوي ولې چې دا دا خیال و چې دا مونږ رجسټر کې بیا مونږ وباسي د هغه ټیم کې لکه افغان حکومت سره دا دا د چر دی له پتو شهریت نه ورکړي یس دا ټیم کې غشي وخو بیا چې کله ځکه بیا هغوی ته افغان سټیزن کارډ ورکړه یس ACC چې ورته وایي که نه لکه د هغه ټیم کې دا خبره کېده چې یاره دا کوم جنون دي چې دو یو قسم قانوني لارې ته راوړل شي هغه کې باقاعده بینک اکاونټ کولېدل او نه نه زه خو اوس هم وایم چېرې ډېر نه پیور کارډ قانون کې داسې دي چې بینک اکاونټ کولېدل دغه چې کوم بزنس کولی شي ټیکس ورکولی شي نو صرف ووټ حق به درته نه هغه ټیم کې اوس دویم چې کوم راځو اوس دې کې د ملګرو تاسو چېرته ځئ ما د تاسو پوښتنو جوابونه خاص کر د 78 یا د مخکې هغه افغانان به څه کوي هغه باندې خبره کوو خو حسن صاحب دې وخت کې تاسو اوس ځئ پروګرام ته هم مزه کوم چې تاسو نظر لږ تپوسونه وکړم چې دې وخت کې اوس تاسو څه ګورئ چې لکه دا 8 لکه نه سوا افغانان دي آیا دا ټیم چې کوم ورکړی شوی دی دا په څومره ټیم کې دا پروسس مکمل کیږي یا دا څه تیاریانې خو کیږي دا په 2 کاله کې هم نشي پوره کوي خلک دا 2 کاله دا سلسله ګوره یو لنډه خبره خو ده تا دونه کیپاسټي نشته دی یو دا نه دی چېرې لکه پولیس پوس د افغانانو پسې ګرځي افغانان نیسي او ګاډي کې اچوه بوزه لمبې خو دا 2 میاشت په دې ولګېدله چېرې د عرضي کې هم د پیسې به څوک ورکوي دا به صوباو چلی که دا به مرکز چلی دا زه چې خلکو ته وایم چې دوی تیاری نه کړی خو بس راله سبا نه به افغانان ځي د 31 مارچ نه به ځي دوی دا نه کړي چې دا راځي د دوی باندې بس پیسې لګي د دوی په خوراک باندې د دوی په سکیورټي باندې هلته کې بس سټاف لګول غواړي دا کیمپ چلول غواړي دا کیمپ جوړول غواړي د پیسې به څوک ورکوي صوبه خو دا زما مسله نه ده لکه پښتونخوا پنجاب شو یا بلوچستان او تو صوبې اوس صورتحال دی وخت کې صوبه تاسو اصل کې دا مسله خو د مرکز ده که نه صوبه خو دې کې هیڅ هم نشي کوي چې مرکز ته وایي چې وزونه بس وزي به هغوی به ورسره دغه کوي ورسره خو زما نه د خیال چېرې پښتونخوا کې څه غټه ریسټ وشي او بل هغه کې لکه صوبې کې اوس هم موږ ګورو چې هغه شانتې څه اکشن یا پلان یا څه په صوبه کې افغانانو نه څه مسله نشته چاته یو سړی وایي څه غټه مسله ده نو څه مسله زمونږ مردان کې په زرګونو لکونو باندې تاسو هنګو کې څومره دي پېښور کې دي په ایبټ آباد کې مانسهره کې ډېر اسماعیل خان کې که څوک دا وایي چېرې افغان ریفیوجیز نه لاین آرډر دی نو دا هم غلطه خبره ده لکه ټول خو نه دي آخري پوښتنه به نه کوو حسن صاحب تاسو ته اجازه درکوو چې طالبانو په حوالې سره تاسو یو سټیټمنټ هم بلکې باقاعده چې هغه په انګلیش کې هم هغه شوی ده ترجمه شوی دې وخت کې TTP یعنې هغه طالبان د خبره کوو د افغان طالبان نه هغې هم اوس ته وایي چې بدلون پکې راځي هغې هم هغه پسې لیست چې ته وګورې که نه نو په هغې کې صفا هغوی امریکې ته وایي چې وروره زمونږ نه د امریکې خلاف جګړه کوو مخکې خو به دوی وایي چې د پاکستان خلاف مونږ ځکه جګړه کوو چې دا د امریکې غلام دی اوس امریکې ته دا وایي چې مونږ دلته د انساني حقوقو دپاره ماورای عدالت قتل خلاف یو مونږ دلته کې د ظلم خلاف یو مونږ د انصاف دپاره جګړه کوو مونږ لکه نه دا نه چې یا شریعت راولو یا د طالبانو سټایل ګورنمنټ راولو یا امریکې ته یا بل چا ته مونږ خطره یو که نه نو لکه دا ډېر غټ هغه لکه ته وایې چې اوس د هغې هم چېرې امریکا رام کي چېرې امریکې سره زموږ خلاف څه کاروایانې ونه کړي پاکستان سره مدد ونه کړي پاکستان دوی وایي چې پاکستان پروپیګنډه کوي نو د دې د وجې نه دوی وایي چې افغان طالبانو سره تعلق ښه کوي نو راشه مونږ به مو سره ښه کوو او ښه ده زه خو وایم چېرې امن طرف ته تلل پکار دي نو خو دا بیا بېله هغه خو جوړېدی شي خبره ده که امریکا بل خوا لاړله
او دام نشي امریکا هم په دلو بیا ټرمپ هم دی وخت ټرمپ نه هم خطرات او چې راځي چې اوس استعمالوي نو دی وخت بیا کینې چې پاکستان اسټابلیشمنت ته ډېر زیات پرابلم وي مسلې ولې چې دا کچېره وشو دا خو ډېر غټ چینج دی دا خو ډېر غټ دا وشو نو پاکستان ته وشو لکه دلته کې هغه پښتون نشي سمبلولې مارنګ بلوچ نشي سمبلولې دلته خو لاړ شي دنګ امریکای په غېږ کې کینی دا خو به لوی د زیاته الله د خیر وکړي ګرو کتونکو حسن صاحب ته ورکو اجازت او حسن صاحب تاسو ډېر مننه او زه تاسو اخیری کې چې کوم دا خبرونه دي خاص کر اول زبر اعظم 78 یعنی د هواتیا ورته چې کوم اتیا او بیا دا لکه موږ پښتو کې لګولې مسله شته موږ ټول تعلیمونه انګریزي اردو کې کړي نو لکه شان دا پرابلم وي خو 78 نه مخکې چې کوم زموږ دلته پاکستان ته چې کوم راغلی یو پاکستان ما ته میسج راغلی چې پاکستان اول چې کوم راغلی اول نه 78 نه اول 78 نه اول چې کوم هم پاکستان کې دی باقاعده د دی قانون دی او دغه کیسونه هم عدالت کې شوي دي چې هغه د پاکستانیان دي هغه ته پاکستاني کارت جاری شوي هم دي او دغه شانتي څه کیسونه مخته راغلي وو او په عدالتونو کې هم هغه شوي دي باقاعده نادره ته باقاعده د اډر جاری شوی دی چې دغه تاکدونه تاسو جاری کوئ شي چې هغه خپل ثبوتونه وي خپل د نورو ځمکو مکو دغه کې سبب روانه یو خو هغه ملګري چې اوسه پورې نه خبر ولې زموږ افغانانو کې دا مسله هم شته چې څنګه پیور کارډ وروتو خلکو نه جوړوو ډېر افغانانو نه جوړوو سی کارډ نه جوړوو دغه شانتې خو یېرېده او په دغه کې تاسو واورېدل چې افغان حکومت یو ټیم کې معاهده هم کړې وه پاکستان سره چې تاسو دا مهاجر به ساتئ دي ته به شهریت بچو ته نه ورکوئ کم بچی دلته پیداویږي او خپل خدشات بهرحال د دې خبره مخې ته راوتي دا اوس دوی باندې به هم هغه کو خو د هغه ټایم کې د پیور کارډ په سیستم کې کېده اوس راځو هغه ملګرو ته چې چا ښځه پاکستاني ده ګوره ورور هغه ته اوریجن کارډ باقاعده ډېرو ته جاري شوي هم خو تاسو نه پوهي یا څه وجې باندې هغه نه دي هغه کړي ولې چې آی ډي کارډ کې باقاعده هغه ستا ښځې آی ډي کارډ کې به باقاعده ستا خاوند نوم باندې راځي نو هغه ستا راځي پاکې ډاکومنټیشن راځي نو هغه کارډ په حوالې سره ستا هغه چلیدی شي او ته پاکستان کې خپل کولی شي خو تاسو سره اوریجن کارډ وي آی ډي کارډ لکه شناختي کارډ په شان کې نه وي یو نو هغه خو که نه وي کړی نو د وکیل ته لاړ شي تاسو خپل کیسز هلته سبمیټ کړئ نو تاسو ولا کیدی شي دویم ملګري چې کوم پوښتنه کوله چې خاص کر د بزنس حوالې سره هغه باندې خو موږ اوس هم لګیا یو او دغه شانتې صورتحال کې دی هم نشي چې کم نمونه خبرونه پیلېده یا کم نمونه هغه کېدل چې کم بزنس کمیونټي ده هغه دپاره هم پاکستان حکومت پریشانه دی چې د دې دپاره به اوس څه لار خپلوو هلته لار به راوځي دغه شانتې صورتحال نشي کېدی چې एकदम هغه بهر کې وباسي نو دا تاسو سره مې تازه صورتحال هم وکولو او تاسو تپوسونو چې کوم جوابونه هغه مې وکولو خاص کر د ګجرات حوالې سره کې چې پنجاب یا اټک کې ګرفتاریان دا ګرفتاریانې یا چې کوم کېږي خپل طرف نه هم پولیس خامخا چا ویلي چې پیسې اخیستې دي پیسې اخلي نو دا ګیم روان دی په دې باندې به هم اواز اوچتو او دغه کومه خبرونه چې کوم اکثر ایجنسیانې نوټ کوي مخکې ادارو ته رسوي نو موږ ورته دا ریکویسټ هم دی چې دغه باندې مخکې هم هغه شي ایکشن شي اوس پکار ده چې په دغه خبرو ایکشن وشي او پولیس هغه عملیاتو ته پرېنږدي چې هغه ظلم زیاتی هغه وکړي اوس دوی کې ډېر پاکستانیان دغه وایي چې ټیک ده چې کوم 40 کاله 45 کاله دو خدمت وکړی شو خو اوس د دې وبسلو باندې پاکستان داسې طریقه راوکړي چې خفګان جوړ نشي بلکې عزت طریقې سره لاړ شي او بل د چا کاروبارونه دي هغه کاروبارونه داسې طریقې سره دی هغه کې چې افغان ګورنمنټ سره د یو خبره وشي چې هغه پکې هم دغه کې برخه واخلي چې هغو دپاره ښه سیټلمنټ وکړي نو دا ټولې خبرې روانې دي دې وخت کې صورتحال څه پیښیږي تاسو هم موږ هم په نظر باندې یو وقتا په وقتا به تاسو ته خبرونه هم درکوو بل طرف ته که تاسو ګورئ تیاریانې خو بې شمېره تیاریانې شروع کړي شوي دي خو هغه تیاریانې نه دي شوي چې کوم تیاریانې کم خطرات وو چې کم نمونه تاسو نیوز ریدل کم نمونه افواګانې وي خو بهرحال یو پالیسي ده
یو عمل دی د سټیټ لخوا هغه باندې اوس مخکې څه کیږي سټیټ څه کوي هغه به هم ځان ته ګوري او بل طرف ته مذاکراتو خبرې هم روانې دي نو الله دې وکړي چې دا زر کیسه مخې ته لاړه شي موږ هم په دې انتظار کیو او وقتاً فوقتاً تاسو سره په رابطه کې هم وي او ته چا زما سره چینل نه سبسکرایب کړئ نو لپاره ریکویسټ هم دی چې چینل سبسکرایب کړئ او کمنټس تاسو ډېر ضروري دي ګوره تاسو کمنټس نه موږ ته پته لګي چې دا کیږي نو هغه باندې هم موږ خپل بیا نظر هم اچو خپل کوشش به هم کوو ډېره مننه خوشحاله او آباده اوسئ